طالبانو له افغان شخصیتونو سره د تماس او راستنېدو کمیسیون کړنلاره اعلان کړه. په سلامونو مو هرکلی کوم، زموږ یوټیوب چینل ته پخیر راغلی. که غواړئ په بشپړه توګه معلومات ترلاسه کړئ نو ویډیو را سره تر پایه وګورئ. له افغان شخصیتونو سره د اړیکو او راستنېدو کمیسیون کړنلاره نن شنبې د غویي پر 21 په یو خبري کنفرانس کې اعلان کړه. دغه کمیسیون له پخوانیو سیاسي او امنیتي چارواکو سره ژمنه کړې چې د عادي ژوندانه شرایط به ورته برابروي. د دغه کمیسیون په لایحه کې راغلي چې ټول سیاسي او نظامي شخصیتونه، استازي او ملکي کارکوونکي چې د خوندیتابه د نشتوالي له ویرې بهر ته تللي یا هماغه کسان چې په کور دننه له طالبانو سره مخالفت لري وپیژندل شي او عادي ژوندانه ته د راستنولو لپاره د ورسره اړیکه ونیول شي. د طالبانو د اعلان له مخې دا کمیسیون هغه راستنېدونکو او په کور دننه شخصیتونو ته چې له مخالفته لاس په سر شي د خوندیتابه کارت ورکوي. طالبان وایي چې له افغان شخصیتونو سره د تماس او هیواد ته د هغوی د راستنېدو کمیسیون د هغوی د سیاسي کمیسیون په چوکاټ کې جوړ شوی دی. دا کمیسیون د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست مولوي شهاب الدین دلاور په مشرۍ د طالبانو د ځینو نورو سیاسي او پوځي چارواکو په ګډون فعالیت کوي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.